دا پالیسي د پاکستان ټیک نه ده. دا پکار دی چې تا د سر نه چې کوم دی دا پالیسي ټیک کړی تا د ایرا وسته په افغانستان د ټیکونو که افغانستان د ځان له دشمن کو ولې افغانستان پوه شه دا خلک پوه شه. ډاکټر نجیب پیتا وویلو ما توره وکړه مطلب چې دغه حفیظ الامین پیتا وویلو تا توره وکړه مطلب چې ببرک کارمل پیتا وویلو تا توره وکړه. هغه ډاکټر نجیب چې هغه د دنیا هغه لیډر چې هغه وی چې بای زه تاله حکومت در کوم امن راولئ جنیوا یې کارډ یې وکړو هغه خپله مشري ورکوله څوک داسې شته چې ورکړي. هغه وخت هم چې کوم دی نو پاکستان که دا کلکار کړی نن به افغانستان کې ممنو دلته به منو خو د ایجنډې سر خو معلومو چې د امریکې دپاره به دا جنګ جاري وي د امریکې دپاره جنګ جاري دا چې کوم دی افغانستان نه چې خل راغلي وو دا د چا په خوښه راغلي تاسو اندازه ولګوئ دا د مطلب چې مطلب امریکې غوښتل هغه یې وله دلته کیمپونه هم جوړول پیسې هم ورکولې ازادي هم ورکول هر څه ورکول کاروبار هم کولو. اوس مونږ وایو چې افغانان ته په کار دا چې تاسو په خپل مطلب پوره کو مونږ خو دوی ته وی خو زموږ یې نه منل. دا خو د پاکستان د پالیسي ساز او د امریکې خپل مطلب و چې دوی راغوسته نو نن چې وباسي نو موږ ته وایو چې دا د عزت خلک دی دا د احترام خلک دی او دوی تاسو سره بد نه دي کړي. ټیک ته چې ته کمل ته ځي د دې لپاره به یو طریقه کاري د مهاجرو خپل رولز ریګولیشن دي د هغې خپله طریقه ده او لیګل خلک ابه نه چیړي کم سړي سره چې لیګل کاغذات دي کاغذ او دا خبره چې زه مهاجر وباسم دا ډېره غلطه خبره ده. په کار چې دی دا ووایي چې غیر قانوني خلک به وباسم نو غیر قانوني خلک که د امریکې دي هم به وباسي که د برطانیې دي هم به وباسي او که د بل ملک او که د بل ملک خو چې دی کله د افغانستان یاد کړي د دې مطلب چې دا د افغانستان حکومت مجبوری چې ما راوستې او امریکې راوستې زما ومنه کني نو تا تنګوم نو دا د دې تنګولو دپاره کې دی د پالیسۍ دپاره استعمالوي دا غلطه پالیسي ده. دا پالیسي مونږ د افغانستان سره په دې وخت کې جنګ نه دی پکار امن پکار دی او امن په مذاکراتو راځي او مذاکرات دې ورسره وکړي مسلې دې حل کړي او مذاکرات د بین الاقوامي اصولو مطابق وکړي په سفارتي تعلقاتو سفارت باندې دې وکړي چې دا مسله یو ځل لپاره حل شي چې دا خبرې نه راځي دا بلیک میلینګ خلک نه کوي چې نن یې ساتم نن یې در پرېږدم نن یې ساتم نن یې در دا بلیک میلینګ دی او بیا د چې کوم دی نو زه د تورخم لار بندوم ولې بند دی ته چې کوم دی نو د هندوستان سره مطلب چې ته خپل کاروبار کې خیر دی دا چې وي زما غټ دشمن هندوستان دی هلته کاروبار کېږي او چې دلته زموږ افغانان خپل خلک دي او ټول عمر مو یو بل سره کاروبار کړی دا دروازه بندی ولې مطلب زما یوه دروازه خو نه غټې 12 دروازې دي مطلب دا ټول کجور واډې نه والې تر مطلب زموږ چمن پورې دا ټولې ته بندې کاروبار بندې نو زه دهشتګردۍ م والم اوس را باندې دا ایکټ راولې په دې مې بیل تباه کې زما کاروبار بیل ختمې اخر به ته ووایه ویل څه غواړې په ژوند هم وژنئ نو بیا چې په ژوند هم وژنئ نو مونږ هم فیصله کړې ده چې مونږ په یو ځان له نه مطلب مرګ ته غاړه نیږدو مونږ ټول قوم په شریکه میدان ته وځو ټول قوم مزاحمت کوو یا به د خپل حق وګټو یا ټول قوم ختم شي د دې نه بغیر بله لار بیا نشته.